بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو ملګرو او لیدونکو، غواړم تاسو لپاره بل ویډیو جوړه کړم. لکه څنګه مو چې وعده کړې وه د پښتو هی او د حمزه لرونکي هی دا ولې کاروو او اړتیا ورته لیدل کیږي او که نه لیدل کیږي، نو راځو تاسو ته تشریح کوم. بیا هم وایم که تاسو مخکنی ویډیوګانې کتلې وي نو دا ویډیو به تاسو ته هم ډیره لکه اسانه وي او تاسو به ډېر په اسانتیا سره زده کړئ، ځکه دا د یو فورمول په شکل زه تاسو ته تشریح کوم او لکه ډېر اسانه د ګرامر او د دو له نګاه نه، بلکې ډېر ساده اسانه. لکه موږ ساده هی ته که حمزه لرونکي هی وایو او لکه زور لرونکي هی وایو او حمزه لرونکي هی ته مشدده یا شدد لرونکي هی وایو، نو دا فورمول ځان سره زده کړئ. راځئ تشریح کوو. اول ساده هی. هر کله چې د هی څخه مخکې توری د زور غږ لري نو په دې وخت کې موږ کومه ساده هی کاروو. یعنی هر کله چې هی راغله او له هغې څخه مخکې توری د زور اواز یې ورکړ، په دې وخت کې همیش ساده هی کاروو. لکه زړه، ده، خوله، مړه، هغه، ښه، مڼه، ته. ګوره دلته ټولې هیڅ راغلی دي، مخکې له هغې نه هر حرف چې ده د هغه د شي اواز ورکوي، د زور اواز ورکوي. زړه، ده، خوله، مړه، هغه، ښه، مڼه، ته. بېلګې وړاندې کوو. د احمد څپلۍ زړه ده. ګوره دلته دا دواړه مثالونه په یو جمله کې راغلي دي. زړه، ړه، ګوره ړې زور لري او هیڅ ده بیا وروسته له هغې راغلې ده کومه ساده هی. ده، ګوره دال زور لري او وروسته له هغې ساده هی راغلې. آیا ستا بدن خوله کوي؟ ګوره دلته بیا هم خوله واو ده، مخکې له هغې خیس ده یا ښه، دا د زور اواز لري یا زور لري. تیره اونۍ زموږ پوهنتون کې یوه جینۍ مړه شوه. ګوره مړه څه ده؟ د ښځینه نوم له خاطر نوم کارولی هی ده او هی نه مخکې ړې د زور اواز لري. مړه. حامد زما ملګری دی. هغه ډېر تکړه ځوان دی. ګوره هغه هی ده، هی نه مخکې لږ غا، هغه د چی لري؟ د زور اواز لري. دا ډېره ښه مڼه ده. ګوره ښه مڼه دواړه په یوه جمله کې راغلل. زه نن ښار ته تللی وم. هر کله چې له هی نه مخکې حرف د سده د زور اواز ودرلوده، همیش د ساده هی کاروو. حمزه لرونکي هی دا لکه ما مخکې ویلې چې کله مخکې ویډیو که تاسې کتلي وي دا ډېر درته اسانه ده چې زده یې کوئ. منګه په حمزه لرونکي یې کې هم وویلې هر کله چې د هی توری متشدد وي، یعنی شد لرونکی سخت وویل شي، شد ولري او له هغې نه مخکې توری د زور او زیر ترمنځ غږ ولري، یعنی نه زور اواز ولري نه د زیر، نو په دې وخت کې حمزه لرونکي هی کاروو. بېلګې درته وایم. زړه، ده، خوله، مړه، هغه، ښه، ته. ګوره زړه ده، هی څه ده متشدده ویل کېږي زړه، او مخکې له دې نه حرف ړې ده. ړې نه د زور اواز لري نه د زیر، بلکې د زور او زیر ترمنځ اواز لري. ړه نه ړه ده نه ړې ده بلکې ړه ده. زړه. ده همداسې هم ده، نه ده نه ده ده بلکې ده. خوله، مړه، هغه، ښه، ته. بېلګو ته راځو. نن زما زړه ډېر درد کوي. ګوره هی ده متشدده ویل کېږي، لکه سخته ویل کېږي او مخکې له دې نه ړې ده. ړې څه ده یا ړه نه د زور اواز لري نه د زیر، بلکې د دواړو ترمنځ. زړه. حمید تکړه شاعر دی. ما ده ته یو کتاب ډالۍ کړ. ګوره دا ده څه ده ضمیر د چې ده د حمید په جای کارول شوی. دلته که چېرته دا هی حمزه موږ نه درلودلی نو دلته شاید یو چا داسې تلفظ کړی وای، حمید تکړه شاعر دی. ما ده
تا یو کتاب ډالۍ کړ یا شاید بعضې خلک یې ماده تلفظ کړي که نه لکه مکمل معنا یې تغیر کړي نو د دې له خاطر نه هې همزه لرونکې ده نو دلته ده تلفظ کیږي. ستا خوله ولې تڼاکې ده ګوره خوله که چېرته دا هې همزه لرونکې ونه وي شاید څوک یې تلفظ کړي خوله که نه نو دلته ستا خوله ولې تڼاکې ده. زمونږ هیواد کې هره ورځ ډېر ځوانان مړه کیږي اماس هې ده هې نه مخکې ډې ده سې نه د زوار نه د زیر اواز لري بلکې منځ اواز لري او هې متشدده ده که چېرته دا هې همزه لرونکې نه وای نو شاید چا ویلی وای مړه چې هغه د ښځې لپاره او داسې ده د جمع ځوانانو لپاره کارول کېږي ډېر ځوانان مړه کیږي. ستا ورور چېرته ده هغه ته زما سلام وایه ګوره دلته هې هغه لپاره راغی که چېرته دا هې نه وای نو شاید چاته لفظ کړی وای ستا ورور چېرته ده هغه تاسو زما سلام وایه که نه هغه څه ته بیا د لرې مفرد لپاره استفاده کېږي اما دلته د چا لپاره د ضمیر ده د اتا د ورور. افغانستان یو ډېر ښه هیواد دی ګوره ښه ده که دا هې نه وای نو شاید چا تلفظ کړی وای ښه سې معنا تغیر کړي. ته نن چېرته تللی وې ګوره ته ده که دا چېرته هې نه وای چا شاید لوستلی وای ته مګر تا نن چېرته تللی وې ګوره دا صحیح نه ده ته نن چېرته تللی وې. هې ده متشدده یا سخته شاید لکه داسې تلفظ کېږي لکه شاید چې ولري او مخکې له هغې نه تا ده چې نه د زوار نه د زیر اواز ورکوي بلکې د زوار او زیر تر منځ اواز کوي. ته نن چېرته تللی وې. د ساده ها او همزه لرونکي ها یا هې توپیرونه ګوره موږ دلته په ډېر ښه ساده شکل لیدلی سو که چېرته دا همزه لرونکي هم نه درلودلی نو د زړه او د زړه او زړه ترمنځ هم توپیر نه سو کولی. داسې ده زړه یوه زړه ښځه او دا زړه دا چې ده لکه قلب چې ورته وایي په فارسي کې دا ده ده خوله خوله مړه مړه هغه هغه ښه ښه ته ته. نو دلته چې وګورو په لیکنو کې په کتابونه لوستلو کې نو دا ډېر زیات ضروري ده لکه دې ته ډېر زیات ضرورت لیدل کېږي باید موږ تاسې استفاده کړو له دې نه تر څو لیکنې ډېر ښه په اسانه ډول ولوستلی شو او خلک هم زمونږ لیکنې ډېرې ښې ولوستلی سي. بعضې وخت یو ډېر تکړه عالم به وي مګر پښتو لیکدود او ژبدود به یې صحیح نه وي کارولی د هغې لیکنه صحیح نه کارېږي. څو وخته مخکې مې یو د ډېر غټ عالم یو کتاب لوسته پښتو کتاب و مګر پښتو لیکدود یې ورکې صحیح نه و کارولی ما به یوه جمله دوه درې دفعې ولوستله تر څو زه د هغې په معنا پوه سم ځکه چې زه چې کله له دې پښتو لیکدود سره تاسې عادت صحیح نو بیا په ساده شکل تاسې نه سئ لوستی ځکه هغه لیکدود مو صحیح نه وي هې همزه لرونکې هې واو همزه لرونکې واو او پښتو یاګانې مو صحیح نه وي نو هغه د هغه لغات یا وي چې کې معنا تغیر کوي. نو دې خاطر ډېر ضرور ده چې موږ دا لیکدود زده کړو او خدای وکړي چې له دې ویډیو نه تاسې یو څه زده کړئ نو هیله ده نور ملګرو سره هم درسره شریک کړئ تر څو نور دوستان هم له دې نه ګټه واخلي او که څه مشکل څه نیوکه مو درلودله او یا هر څه مشکل تاسې د پښتو لیکدود ژبدود او یا انسټالولو کې د کیبورډ یا د لیکداړې څه ستونزه لرئ نو کولی سئ ما سره شریکه کړئ زه به تاسو سره انشاءالله مرسته کوم. السلام علیکم ورحمة الله.